بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری د شری مسلې په حواله سره تاسو کړل. دا مسله ډیر مهم او ضروری ځکه دا چې ډیر کسان په دې حواله سره د غلطفهمي شکار. ولې د غلطفهمي شکار ځکه چې شری مسلې علم ورته نشته. یاد وساتئ په غور سره دا مسله او ځان په پوهه کې دا که سوچي یو کس دا سره چې د هغه خپل د تندار سره یعنی خپل د تر د خځې سره غلط تعلقات او د دغه غلط تعلقاتونه بعد د دغه تندار چې کوم لور را یعنی د تر لور د هغه سره د دې کس نکاح شو او خاندان ولتم د پته چې د دې تندار سره د ناجایز تعلقات دي او د هغه نه باوجود هم د هغه د کوم لور د تر لور د هغه سره د دې کس نکاح کړل نو آیا دا نکاح منعقد شوی دی یا نه دی منعقد شوی. شریعت په دې حواله سره سوچي د تندار سره د دې کس غلط تعلقات او بیا د هغه تندار چې کوم لور را د هغه سره د دې کس نکاح شوی دی او خاندان ولتم پته ده چې د دې سره غلط تعلقات د تندار سره او بیا هم د دې تندار د دې لور سره د دې کس نکاح کړل نو آیا دا نکاح شوی دی منعقد شوی دی یا نه دی منعقد شوی. اول خدا خبر ده چې زنا کول یقیني طور پر غټ جرم دی او بیا په کور کې دنه یو داسې رشتہ تر په حواله سره په حدیث شریف کې راځي چې تر مقام جګم دی هغه د پلار دی یعنی تر جګم دی هغه د پلار مقام او حیثیت لري او د تر په عزت باندې لاس اچول دا یقیني طور پر ډیر غټ جرم دی. لیکن بهرحال چونکی دا مسله یو داسې مسله ده شرعي مسله ده چې نن سبا کې د فتنو دور دی او داسې معاملات مخې ته راځي نو په دغه حواله سره اکثر او بیشتر داسې وشي چې د شریعت چې کوم حدود دي دا غي نه تجاوز کولای شي. اوس مثال د تور پر د تر خزه چې کوم دا هغه چې کوم رواره ده دا هغه لپاره نه محرم ده هغه چې کوم دا غي سره ډیر زیات به تکلفي نه ده پکا یا دا شان د تنهایی نه ده پکا کچري د فتنې کې د مبتلا کېدو خطر دی. نو بهرحال کچري خدا نه خاصه یو کس دا عملو کی او دا عمل یقیني طور پر زنا کو اسی بدترین گناہ دی. نبی علیہ اللہ رب عزت قرآن مجید کې څه فرمایي ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا. زنا کول خلل خبر ده بلکې زنا تقریب هم مزه انه كان فاحشا وساء سبیلا دا یو ډیر غټ جرم دی او بیا یقیني طور خپل د تر د کور والا سره خپل تر په عزت باندې لاس او جوړ دا بیا د هغې نه غټ جرم دی. بهرحال کچري یو کس دا عملو کی نو یقیني طور پر په دې حواله سره حرمت مصاهرت ثابت شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې یو کس د یو زنانه شرمګاه ته وګوري د شهوت په نظر باندې نو دغه زنانه چې کوم مور ده یا دغه زنانه لور په دې کس باندې حرام شي. یعنی د دې زنانه چې اصول دي او فروع اصول مثال طور پر مور شو دغه شان دي نیا شو او دغه شان دي فروع لور شو بیا دغه شان دي دغه چې کوم پکته سلسله ده یعنی نو سې شو پکته باندې دا ټول په باندې حرام شي په دغه کس باندې. او د دې لپاره علما چې شرایط لګلي کچري کس داسې چې شهوت په نظر باندې زنانه شرمګاه ته وګوري دنه طرف ته نو په دغه باندې حرمت مصاهرت ثابت شي. دغه شان دي کچري زنانه د نارینه ستر ته وګوري شرمګاه ته وګوري د شهوت په نظر باندې دغه سره هم حرمت مصاهرت ثابت شي. او د دې علاوه کچري زنانه ته لاس هم ولګي صرف زنانه صرف د زنا کول سره حرمت مصاهرت نه ثابت کیږي بلکې د دې علاوه هم کچري وګوري هم شهوت په نظر باندې یو نارینه زنانه شرمګاه تا نو په دغه صورت کې دغه زنانه چې کوم دي د دې چې اصول فروض یا په باندې حرام شي او دا شانتي دي زنانه او کچري لاس ورته ولګي په دې حالت کې چې کپڑا وغیرہ نه وي جسم ته لاس ولګي او د شهوت په توګه دغه زنانه ته د لاس ولګي نو په دغه صورت کې هم د دې زنانه چې کوم دي د دې سره حرمت مصاهرت ثابت شي. یعنی د دې زنانه چې اصول فروع دي هغه دې کس باندې حرام شي چې کوم کس ورته د شهوت په نیت سره جګم دی لاس لګول او بعض مرتبه کچري په میاس کې کپڑا وي لیکن دا کپڑا دومره باریک وي چې د هغه حرارت یعنی د جسم حرارت د لاس سره سي نو په دغه صورت کې هم حرمت مصاهرت ثابت شي. صرف په لاس لګول باندې هم حرمت مصاهرت ثابت کیږي چې شریعت شهوت سره د زنانه سره لاس لګي. یقیني طور پر په دې صورت کې کچري یو کس غلط تعلقات ناجایز تعلقات په دغه صورت کې بطریقې اولا دغه چې اصول دي فروع دي په دغه کس باندې حرام شي. بهرحال کچري دغه تندار د لور سره یعنی د تر د لور سره د نکاح شوه دي نکاح کړل نو دا نکاح د سره منعقد شوی نه دی ځکه چې
د غلط تعلقاتو په وجه باندې د دغه زنانه یعنی د دغه تندار چې اصول فروع دي هغه په دغه کس باندې څه شوي دي حرام شوي دي په دغه صورت کې ظاهره خبره ده دا چې کوم لور ده دا د دغه زنانه یعنی دغه تندار فروع کې راځي په دغه صورت کې ظاهره خبره ده غلط تعلقاتو په وجه باندې دا په دې کس باندې حرام دي د دې سره نکاح سره منعقد شوی نه دی په هر حال کچري رشتہ دارانو ته پته خاندان ته پته دا غیر باوجود دا سره نکاح کړل نو دا غټ جرم دی او کچري دغه بچی پیدا شي دا ولد زنا دي یعنی دا د نکاح چې کوم د نکاح په ذریعہ باندې د اولاد پیدائش کیږي نو دا په دغه صورت کې باندې نشماريږي یعنی حلالي بنوي بلکې دا د زنا چې کوم پیداوار دا هغه کې شماريږي ځکه چې نکاح د سره منعقد شوی نه دی بهر حال چې کوم شری مسله واغ اساسو ما خدمت بیان کړه امید کوم چې مسله به مو په سمجھ کې راغلی اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته